بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. صدق الله مولانا العظيم. موسی علیہ السلام ابتدائی حالات شروع نو کله چې سمندر ته وغورځو د موسی علیہ السلام مور خپل لور ته وویل چې بچی دې د نگرانی کوه او چې کوم طرف ته درومي. بهرحال عادي فرعون محل ته ورسېدو نو دو هم هغه ځای ته په څه طریقه داخله شو. اوس موسی علیہ السلام خدای قبول کو چې دا موږ سره نو کومه مرضعی چې پي ور کول کې شذ هغه به چر وستله هغه به د خپل سینې ته نږدې کاوه. موسی علیہ السلام د چا سینې ته خل نه اچوله. اوس خو خامخا دا د بادشاہ په کفالت کې دا نو مور ته پیدا کول کیوا ډېر شذینای په وکتلې د چا پیا نه راودل نو دا خوري حالت کې ویلوړ واغې ته و چې را د ایموجه په گاونډونی کې دسه یو شذ ستاده چې هغه بچای کې تورک شو دا هغه خو په وکسو کې دې چې هغه په ور پېژانه تیزه پسې سوی په جونې پسې اوستوي او دا په جونې ته وای چې کپو هغه وخت کوم څنګه څه شي دا سوارلی پاغې کې ورسوي نو چې کله حالت کې ورسېدل هغه وی ته و چې نازه خپل صحتمنه په شت لای شو دمر مزال نه تقریبا د فرعون زوی او د موسی علیہ السلام کور 3 میله 4 میله فاصله لیکل شوی دو. نو روغ الله نو هغه پټ کې زونه ته پټ چې کله سینې تک موسی علیہ السلام سینې ته خلو چولا پي شروع کړ. ډېر خوشحال شول. فرعون په خپل د موسی علیہ السلام مردا یي چې داسې بوکو چې د غیس کې موټو ته یو کمره منتخبه کو په کمرې کې اوسه بچی دې سره وروله چې نور دی تنخواه بو ته مقرره کو فروغ شو هر څه تنظیم بو ته وشي خو ته د تپای ورکو ځکه چې اوس خو داس تراو کني مو قتلوال اوس در صاحب دستخط کړو چې نه داس تراو صدر صاحب خبره بیا څوک مني نو هغه په مخ کې فرعون هټس بس نشل کوي. بهرحال دی وی ته چې یاره د مخبل خاونده بچون می دي زه کور نه بغیر وخت نشو تیر وای دا سیګړه د سره کوي چې دا بو د تستراو خپل کور ته به یوسف افتا کې لاس ریزي کې بچکار ته پر لگاو تو سه خپل کسوي معاینه کوي چې د عزت پرورش صحیح کوم او کنه کوم. بس دا وی سره خوښه کړل د موسی علیہ السلام مرته تنخواه مقرره شو. درنګي څومره د دې د خروج شو کې تنظیم دا هم د محل طرف نه ته شروع شو او شګړه هم د دوی شویر باندې چې ته د مستستروي. موسی علیہ السلام کوته یو افتا کې لاس دې کې چکر پر لگاوا دوی کسا چې بس بالکل صحتمند او صحیح ده. تر دې پورې چې موسی علیہ السلام الله سترک قرآن کی چرغلی فلما ولما بلغ اشد واستوى آتیناه تقریبا دا د 30 سال زمانہ لیکلی چې دمره ته ورسېده. په دې عمر کې د طریقہ دا و چې کله په محل کې روشا او کله د کومه اوسې په اصطلاح کې دا مرزعه و رضای مور یو اگر چې حقيقي و او د خلکو په نظر کې دا د هغه بنزیا مور و رضای مور و نو هغه کړه هم د آزاد والده کې به هم چې خپل خواشه او مرزي و یوارې د غرمې په وخت کې دا راونده او د کایلې په وخت کې خلک نشته ده چې یو بني اسرائیلی او یو کیبتی دا سره پلنجا دي دا کیبتی چې و دا د باورچی خانه انشراجو د فرعون د محل نو په دغه
بني اسرائیلی باندې د لرګو یو بوج ور باندې وړاله او اړې درون وو هغه وړای هنه شو او دوی ته چې نه دا بوته خامخاوري حضور به وری چې دغه بني اسرائیل موسی علیه السلام ولې چې راونده او موسی علیه السلام په دغه وخت کې آتیناه حکما وعلما الله فرمایي ته موږ د نئی ور کړی و او درنګي حکمت مو ور کړو قوت ته فیصله مو ور کړو علم نه مراد علم نبوت نه ده نبوت چې کله د مدین ته لوړ ده لیار کې راونه 10 سال نه بعد به نبوت ته ملو شو ده دی وخت کې دا دي فیصله و د کوله نو دې چې روشه وکړې ته دا ته انصاف مشکل وکا وې سما معاملاتو وې دا د معاملاتو چې دا کیپتی په مو دا پاندوري اجرت هنر کوي ایمال طرف نه ته چې کوم الله کې ولي کې چې د پیسې وصول کړي دي مثلا 15 روپۍ دي یا 2 روپۍ دي نیمه روکی نیمه خپل جیب ته کی عام پورا نر کوي او دا د مو دی وړلې نه ده موسی علیہ السلام چې تو کوي چې وکیدا خو بین سفید دا خو ته دی وړلې نه ده نو چې څوک پیوري چې بل کاس په تا وکړه کنه نو هغه کیپتی خبره شروع کړ موسی علیہ السلام ته او الفاظ یې ته سخت کړل نامناسب نو موسی علیہ السلام د مړول اراده نه صرف دباو کول دا چې یوسف کول په غیرو کې بس ډیر ختم نو چون کې په موقع خو دغه موسی علیہ السلام او دا یو هغه مړ شو دغه بنی اسرائیلای د دې پر خو او خبره سره پټ کړله خدا ما خبره چګه شوله چې یاره یو کاس داس د محل ولا مړ شو ده او قاتل یې چې دا معلوم نه ده چې معلوم شي ناغه ته بیا قصاصن سزا موت ده بهرحال خبره پټ شوله سبو بیا پورا ریز نه پکې تیرا چې هغه بنی اسرائیلای د ایبل کیپتی سره پلنجا ده نو چې کله موسی علیہ السلام بیا په ارو نو وی لیدل او موسی علیہ السلام نه امداد هغه څه چې امداد نه وکړه موسی علیہ السلام د سلر غونډه الفاظ ته سخت چې یاره تفاعل ټیم پلنجاوي نو چې کله موسی علیہ السلام دغه دشمن ارنیو دوی چې کدا په مو باندې درونی بنی اسرائیل وای نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې یاره اپرون دی هيو مړ کړه لکه چې نن مو مړوي لګیا نو بس دوی دوا سره خلاص شول دا وکاس چې دغه منډه کړل او الله کې خبر اورسم چې قاتل معلوم شو دغه موسی نو فورا فرعون هنګامي میټینګ وروغشته او موسی علیہ السلام نه چون کې دای اوله نه غبراو وو چې کله معصوم ارخسته په هغه وخت کې هم اسیه ته وی چې را دا چې هغه وینا وینا نه مړه دا چې ته بلکې نه غلا خو بني اسرائیل کې پیدا کیږي او درنګ بیا چې کله دای دې د څه خپوړې شو نو چې کله فرعون د سر نیو په درځي دی د سر ونیو او په د مخ سپېړه ټول کې دا عادت کله په مخ سپېړه دی کله غیش نرونه نو دوی دې چې دا بیا ویني دا غاده قتل کوي ایوي دې چې دا وړي کول کا په دې سپېړ چې دا د مو دشمن ده وی چې شایم امتحان یو خلک په هغه کې چې دا صحیح شو نو بیا نه پرېږدو ور یو طرف ته ملغله رهي دي جواهرات نو دا امتحان دغه وخت نه دا نه غبراو اوس چې دا خبره په ګوته وی رغله چې قتل کړل نو بس مکاو سو ته ملاو شو لوي چې بس دا قتل کوو دا ختم کوو حالانکه دې سړی شيوري زوای وی دمر په مینه محبت یې پردای دی چې په مینه محبت یې تیر کی ورته د یو کیپتی قتل لاغه د پرته خو یار وې ته جوړه کی چې نه بازای په غلطه سره خدا غلط وکنه جګړه کوله ظلم یې کوو چونکه فرعون پیله نه غبراو نو فور نه د قتل فیصله وکړه حالانکه داسې په یو قتل دی اړیا وا د بنی اسرائیل څومره به ګناه مشمون چې ذبح کړل دې پر قتل سمانه لرله چونکه دا خبره دغه و چې دغه موسی علیہ السلام نه په شک کې و بس دلته مقام اندل چې دا پانسی کو ختم کړ نو په هغه میټینګ کې د فرعون د تر زوایو خدا چې نیت کې صفاو الله به ایمان وي ته نصیب کړه دا د فورن د په پټه طریقه سره او وته او موسی علیہ السلام ته ځون ورسم چې دا څه دې ته د قتل فیصله وشو له هغه دغه نه شي او چې چې ته زه ته پر اخر خوانه ته په حق خبره کوم موسی علیہ السلام بس مدین طرف ته دی وخت مخ او هغه طرف روان شو نو واقعا مزید روان وقالت لاخته او يا موسی علیہ السلام مور لاخته هور دی موسی علیہ السلام تا د موسی علیہ السلام د خور مریم نو ما قصیه چې ته قصیه لټون دې د کوا یعنی دای ته لټوا اېدو
په اثراتو پسې درومه د خبر معلومه وا فبصرت به نو پس دې خبر ول حاصل کړ په د باندې عن جنوبین دې الری زوینا وهم لا يشعرون حال لو چې دوی ته پته نه لګیدل چې دا د خور دو د سوق چې په صندوق کې دا وحرمنا عليه المراضع موږ حرام ګرځول دي یا موږ منع کړو دای رکاو کړم دغه موسی علیه السلام المراضع دې مرازونه دې پایور کون کې شذیناونه من قبلو مخ کې دې او پسینه مورتا دایونه چې نه راودل فقالت هل ادلكم نو او الخور دي موسی عليه السلام چې آیات استدلالت اون قال اهل بیت یکور ول باندې یکفلون او چې دغه خزانت دي تو کې ته پایتویر کی تربیت کوي کې لکم دي تو سي دي پورا وهم له ناصحون او حالات چې دوی بوی دي پر اخر خوا پرددنا هو الى امي پس مجدای و پس کایلا امه مور دي دتا کای تقر عینها دي پر چې خوشول شویر باندې سترګې دي ولا تحزن او دویر باندې غمجن نه وی ولې تعلم دې پر شدي ته معلوم شي دا خبره ان وعد الله چې بشک وعد الله جل جلاله حق دا رښتیا دو ثابت دو دې نه مخکې کې الله پاک زړه کې دا وتا چې ولې الهام ته شو چې ان رادوه الیک وجعلوه من المستدا مشتر واپس کو الله پاک فرمایي چې دې پر مې دا ته واپس کو دا سيو تدبیر مې ته جوړ کو چې دې ته دا پته ولګي چې الله پاک چې کومه وعده دې چا سره کړی هغه رښتیا ویا ثابت دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلق لا يعلمون په دې باندې نه پیږي یقین نه کوي ولما بلغ شد هر کله چې دا ورسید شد او پختګۍ د عقل ته واستوا او دای برابر شي 30 سال ته ورسید اتینا حکم او علم مجد تویل کو حکما حکمت وعلما او دانشمندی قوت فیصله وکذالک نجزی المحسنین دارنګ موږ بدلاویر کوونی کو کارتا ودخل المدینه علی حين غفله او داخل شو موسی علیہ السلام المدینه شهر د فرعون تا علی حين غفله په وخت غفلت کې د اکیلولې په وخت کې غرمه په وخت کې غفلت وخت کوي چې د خلق بولی من اهل هذه اهل د ادیتا د دغه کلی ولتا فوجد فيها رجلين من موسی علیہ السلام په دکلی کې رجلین دوا سړي یقتتلان چې هغه تر بل جګړه کوله هاذا من شیعته دا یو کسون د اډل دی موسی علیہ السلام نو چې بنی اسرائیل یو وهذا من عدو دا د دشمن دی دنو چې کپتیو فاستغاثه الذي من شیعته پس امداد طلب کویناغه کس من شیعته چې د ډلې موسی علیہ السلام نو ول الذي پاغه کس باندې من عدو چې دشمن دی موسی علیہ السلام نو فوکزه موسی نو پس دای پوسوک باندې وای موسی علیہ السلام فقضى عليه نو پس فیصله وکړه په د باندې خبر اعلان شو نیمړ شو قال هذا من عمل الشیطان او موسی علیہ السلام چې دا قتل چې دا د عمل نه د شیطان نه دا یعنی د محاورات د شیطانی عمل وشو مو خدای رضا نه و انه عدو مضل مبین بشک سره دا شیطان چې دا دشمن دا گمراه کون قدم مبین واضح قال رب انی ظلمت نفسی او ین موسی علیہ السلام چې ای رب دې مو بشک سره مو ظلم کو په خپل زون باندې چې دغه سړی می قتل کړي مو قتل اراده نه و فغفر لي نو پس یا الله بخشش مو ته کې الله فرمایي فغفر له الله پاک دې بخشش وکړي انه هو الغفور الرحیم بشک الله پاک بخشون کا ذات ترام کون کا ذات تا قال رب بما انعمت علی او موسی علیہ السلام چې ای رب دې مو په سبب دغه چې تو انعام وکړی په مو باندې چې مو ته بخشش ته او کدا دې په مو لډیر شګړه وکړه فلن اكون ظهيرا للمجرمين پس دغه هرگز نه کېږم ظهيرا امداد کون کل المجرمین دې کافرین او مجرمین دې پر فاصبح في المدینه خائفا يترقب پس سبوک موسی علیہ السلام په شهر کې خائفا چې دا ډریدون کو ایسو شینه ډریدون کو چې دې مو پاته ونه لګیږي یترقب انتظار کوم فاذا الذي استنصروا پس اچانک هغه کس چې امداد دې دنه غشتو بالامس اپرون یستصرخوه هغه دې دنه امداد طلب کوم بیا استغاثه ته کول فریاد یې ته موسی علیہ السلام ته قال له موسی علیہ السلام ته او انک لغوی مبین مشکسرت لغوی گمراهی واضح فلما ان اراد ان يبطش پس چې کله اراده وکړه موسی علیہ السلام دې خبرې ان يبطش بالذي چې دای ان ول وکړي هغه کس هو عدو الله ما چې عاد دشمن دې دواړو قال یا موسی
نو دغه بنی اسرائیل وی چې ای موسی اتريد ایت اراده لري ان تقتلنی چې تم قتل کې مړ مې کې کما قتلت نفسا بالامس لکه سره چې قتل کړه یو نفس اپرونه ان تريد الا ان تكون جبارا ته اراده نه لري مگر دې چې ته جبار شي بدمعاش پر دې پمزګه کې وما تريد ان تكون ته اراده نه لري خبره چې تشي من المستهین د اصلاح کوونکو نه واخر دعوانا الحمدلله